tasu.lspace.pakto سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pakto څخه واورئ. د اس بي اس رادیو اوریدونکو ته سلامونه. زه محب اقبال یم د ملبورن ښار اوسیدونکی. د افغان اخبا کارګرو د راتلو 160 کلیزه فکر کوم چې یو ډیر مهم تاریخي واقعه ده چې موږ ټول تاسو ته د یو لوی افتخار ځای دی چې افغانانو په هغه وخت کې د استرالیا په جوړېدو او انکشاف کې یو مهم رول لوبولی دی او دغه رول د استرالیا په تاریخ کې ثبت شوی او لمانځل شوی دی. دغه لمانځنه موږ ته دا چانس راکوي چې افغانان خپل تاریخي تړون د استرالیا سره او د استرالیا په جوړېدو او انکشاف کې د دې لارې نه وکولای شي چې نور خلکو ته هم ورسوي. زه فکر کوم یو کار چې ډیر ښه کار شوی دی هغه دا دی چې دلته افغانان چې راغلي په مختلفو مرحلو کې د افغان اخبا او د تاریخ تر ډیره ژوندی ساتلی دی، خصوصا په دې تیرو 15 کالو کې مختلفو ډلو د مختلفو ایالتونو نه هلته سفر کړی دی، هلته د خلکو سره لیدنې کتنې کړي دي او خبرې کړي دي چې دا خبرو نور هم د دې موضوع سره د بروکن هیل کې چې کوم مسجد دی او کوم دوستانو سیږي هغه علاقه نور هم زیاته کړې ده. په دې مورد کې نور ډیر کارونه هم کېدي چې زه فکر کوم اوس هم د افغانانو ترمنځ ډیر مثبت فکر په دې باندې کېږي چې څنګه کولای شو چې دغه تاریخ ژوندی وساتل شي، دغه تاریخ لا ولمنځل شي او دغه تاریخ وکولای شو چې د استرالیا په مختلفو کلتوري او تاریخي موضوعاتو کې شامل کړي شو. نو زه د دې بیا هم د یو نیک کار په نظر باندې ګورم او هغه افغانان چې وستلته اوسېږي هغه ته د دې 160 کلیزه مبارکي وایم. سلامونه او درناوی قدرمنو اوریدونکو. زما نوم ډاکټر عبدالبصیر دی، په ملبورن استرالیا کې اوسېږم او دلته د یو دفتر سره کار کوم د افغانانو د ټولنې لپاره. د جون نه هم د ټولو افغانانو لپاره خصوصا په استرالیا میشتو افغانانو لپاره د افتخار ورځ ده. په دې ورځ باندې د اخبا افغانانو لومړنۍ ډله ملبورن استرالیا له راورسېدله چې د استرالیا په نښلولو د استرالیا په پرمختګ کې ډېر رغنده رول ولوبولو. دا د استرالیا په څو کلتوریزه ټولنه یا مولټي کلچرل سوسایټي کې یو ډېر ښه مثال دی چې مونږ او نور ډېر زیات خلک په دې باندې افتخار کوي. نو مونږ او تاسو له پکار دی چې استرالیا کې لا ډېر زیات زحمت وګالو تر څو راتلونکي نسلونه په مونږ او تاسو باندې افتخار وکړي، لکه نن چې مونږ او تاسو په اخبا افغانانو باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، دغه ورځ یې لمانځو. نو راځئ راتلونکي کال دغه ورځ په لا شانداره مراسمو او ډېر ښه شکل باندې ولمانځو تر څو د اخبا افغانانو او خصوصا د افغانانو تاریخ په استرالیا کې لا ځلانده وساتو. د یو آباد آزاد افغانستان او د استرالیا په هیله. مننه. ما دلته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو د ګډون لپاره سفر درلود. فکر کوم تیر کالو د دغه سفر پر مهال می فرصت وموند چې د اخبا افغانانو د تاریخ او د افغانانو د لومړنیو لاسته راوړنو په اړه له نږدې معلومات ترلاسه کړم. نو کله چې می د افغانانو لخوا جوړ شوی تاریخي جومات ولید، یو مهم حقیقت می احساس کړه. دا جومات چې د افغان اخبا چلونکو د زحمت، قربانۍ او ایمان یو ژوندی یادګار دی، نن ورځ د بلې ټولنې لخوا اداره کیږي. دا حالت موږ ته یو مهم پیغام راکوي. که موږ خپل تاریخ، خپل کلتور او خپل میراث په سمه توګه خپل
راتلونکو نسلونو ته ونه سپارو، نو یو ورځ به زموږ د پلرونو او نیکونو لاسته راوړنې یا هم زموږ تاریخ او یا هم زموږ هویت یوازې د کتابونو په پاڼو کې به پاتې وي. اوښبه افغانان د 1360 کال څخه راوروسته استرالیا ته راغلل او د دې هیواد په پرمختګ کې بنسټیز رول ولوباوه. دوی د استرالیا د پراخو او سختو دښتونو له لارې د توکو، اوبو او تجهیزاتو لیږد ترسره کړل. د تلګراف کرښو په جوړولو کې مرسته وکړه. د کانونو او لرې پرتو سیمو د پراختیا لپاره یې کار وکړ او د هغو سیمو ترمنځ یې اړیکې ټینګې کړې چې په هغه وخت کې ورته رسیدل ډېر ستونزمن و. د دوی زحمت، صبر او قرباني د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. یعنې په دې معنا چې د افغانانو قرباني د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. خو زموږ مسؤلیت یوازې دا نه دی چې د دوی یاد او یا هم د دوی د کړنو یاد ولمانځو. زموږ مسؤلیت دا هم دی چې د دې کیسې دغه کیسه او هغه کیسه چې په تاریخ کې افغانانو ثبت کړی هغه کیسه ژوندي وساتو. نننی نسل او په ځانګړي ډول زموږ ماشومان او ځوانان باید پوه شي چې افغانان یوازې مهاجر نه وو، بلکې د استرالیا د پرمختګ شریکان وو. دوی باید وپوهیږي چې زموږ نیکونو په سختو شرایطو کې د خپل کار، صداقت او استقامت له لارې د احترام او باور ځای ترلاسه کړی وو. نو د همدې لپاره موږ اړتیا لرو چې د خپلو کلتوري او ټولنیزو سازمانونو ملاتړ وکړو. تاریخ او فرهنګي کېدای شي تاریخي او فرهنګي پروګرامونه ډېر مهم وي. تاریخي او فرهنګي پروګرامونه زیات کړو. خپلو ماشومانو ته د افغانانو د تاریخ په اړه زده کړه ورکړو. د خپلو مشرانو کیسې ثبت او خوندي کړو او خپلو ماشومانو سره شریک کړو او د خپلو تاریخي ځایونو او یادګارونو ساتنه وکړو. موږ باید هڅه وکړو چې ځوان نسل یوازې د خپلې ژبې او کلتور سره بلد نه وي، بلکې د خپلو نیکونو له لاسته راوړنو هم خبر وي. که موږ نن په خپلو ماشومانو پانګونه ونه کړو، هغوی به سبا زموږ تاریخ له نورو واوري، نه له موږ څخه. خو که موږ نن خپل میراث په ویاړ او مسؤلیت سره هغوی ته وسپارو، نو راتلونکی نسل به د خپل هویت، تاریخ او ارزښتونو قوي ساتونکی وي. د اوښبه افغانانو میراث یوازې د تیر وخت یو یاد نه دی. دا د افغانانو د زحمت، استقامت، باور او بریا سمبول دی. راځئ چې د هغوی د قربانیو درناوی یوازې په مراسمونو کې ونه کړو، بلکې د هغوی کیسې خپلو ماشومان، حتی لمسیانو ته هم ورسوو، ترڅو دا ویاړلی میراث د راتلونکو نسلونو لپاره ژوندي پاتې شي. درنښت. سمیع محمد، د افغان کلتوري ټولنې مشر. د اس بي اس ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم فهیم هاشمي دی. زه د اوښبه افغانانو د تاریخ په اړه د لومړی بشپړ مستند فلم جوړونکی یم چې د معتبرو رسنیو لکه اس بي اس، بي بي سي او ان آی ټي وي لخوا خپره شوې. زه په خپل وار سره استرالیا ته د اوښبه افغانانو د راتګ د 116 کلیزې مبارکي وایم او هیله لرم چې دا تاریخ به له یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شي. زما د مستند فلم بیگ د دوهمه برخې لپاره زموږ سره پاتې شي چې ډیر ژر په خپرو شي. د ستر او مهربان خدای په نامه. د اسویس رادیو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه کریم الله همدرد یم. وایي په لحد مې ولې سپارې صبر وکه، ژر وانړی په ما خاورې صبر وکه.
له وطن نه ګوندې څوک راپسې راشي، وروستۍ شپه به وي په لارې صبر وکړه. محترمو اوریدونکو، نړیوالو څېړنو او تاریخي اسنادو ثابته کړې ده چې افغانانو د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د آبادۍ، پرمختګ او زیربناوو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. له دغو هیوادونو څخه یو هم د استرالیا لویه وچه ده، چیرې چې اوښبه افغانانو د پرمختګ او تمدن له مخکښانو څخه شمیرل کیږي. کله چې د اوښبه افغانانو تاریخ ته پام وکړو، د خپل هیواد د ویاړونو یوه مهمه برخه راپه یادیږي. په کال 1860 د جون په 9 نیټه د اوښبه افغانانو لومړنۍ ډله استرالیا ته راورسېده. په هغه وخت کې افغانستان د امیر دوست محمد خان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد خپلواک هیواد و او د بریتانیا او روسیې د امپراتوریو ترمنځ ځانګړی جیوپولیټیک موقعیت درلود. د افغانستان او د سیمې له نورو برخو څخه شاوخوا 2000 افغان کارګران او قراردادیان په بېلابېلو پړاوونو کې استرالیا ته ولېږدول شول. په تاریخي اسنادو کې دوی د افغان کوملر په نوم یاد شوي دي. ډېری یې د کندهار، هلمند، نیمروز، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي وو. په دوی کې بلوڅان هم شامل دي. له دغو کاروانونو سره نږدې 20,000 اوښان هم استرالیا ته انتقال شول. اوښبه افغانانو د بندرونو او د استرالیا د مرکزي سیمو ترمنځ د ټوکو، ساختماني موادو، سوداګریزو ټوکو او منرالونو په لیږد کې مهم رول ادا کړی دی. د دوی د هڅو له برکته ګڼې لرې پرتې سیمې له پرمختګ سره ونښلول شوې. افغانانو د استرالیا د مهمو زیربناوو په جوړولو کې هم فعاله ونډه درلوده، چې له هغو څخه د بیلګې په توګه 3200 کیلومتره ځمکنی ټلګراف لاین او د 1500 کیلومتره ریل ګاډي پټلۍ جوړول د یادونې وړ دي. د استرالیا مشهور اورګاډی غان یا دګان هم خپل نوم د افغانانو له تاریخي حضور څخه اخیستی دی. افغانانو استرالیا ته د اسلام د دین له لومړنیو لیږدونکو څخه شمیرل کیږي. دوی د خپلو استوګنځایونو ترڅنګ جوماتونه هم جوړ کړي دي، چې ځینې یې نن د استرالیا د فرهنګي میراث یوه ستره برخه ګڼل کیږي، لکه د ادلایت تاریخي مسجد چې په کال 1888 د حاجی ملا یا ملا مهربان او ملګرو لخوا جوړ شوی دی، چې د چارو مدیریت افغان تاجر عبدالواحد خان کړی دی. همدارنګه د بروکن هیل مسجد په کال 1891 کې او د مری مسجد د عبدالقادر خان او ملګرو لخوا په 1882 کې جوړ شوی دی، چې امام ملا احمد خان و. افغانانو به خپل ملي کالي اغوستل، لنګوټي به یې په سر ول. اوښبه افغانانو خپل ملي لباس، دودونه او اسلامي ارزښتونه وساتل او د سختو شرایطو سربیره یې خپل هویت ژوندی وساته. د وخت په تېرېدو سره ځینو یې له ځایي اوسېدونکو سره ګډ ژوند پیل کړ او د افغان الاصل ګڼې کورنۍ نن هم په استرالیا کې ژوند کوي. دوی په خپلو نیکونو، پلرونو، کلتور او تاریخي میراثونو باندې ویاړي او خپل افغان او اسلامي هویت په درناوي یادوي. د هغه اوښبه افغانانو روحونه د ښاد یادونه یې د تل لپاره په تاریخ کې پاتې. له پاملرنې مو نړۍ مننه.
نصیبه اکرم حیدریم د نیو ساوت ویلز د ایالت را غږیږم. افغان اوښچلونکي د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د استرالیا په لومړنیو کشفونو د اوسپنې د لارو جوړوله د دښتو په آبادۍ کې تاریخي او مهم رول ولوباوه. هغوی د استرالیا مرکزي او وچو سیمو کې د توکو، اوبو او خوراکي توکو د ترانسپورت یوازینۍ لاره وه. نن د افغان اوښچلونکي 166 کالیزه نمانځو او په افتخار ویلی شو چې دا د پښتنو هغه با ارزښته تاریخي یادګار دی چې موږ پرې ویاړو او دا د استرالیا د تاریخ پاڼه د استرالیا په موزیم کې هم ژوندۍ ساتل شوې ده. د اوښچلونکو مهمه ونده دا وه چې د ادلید او د داروین ښارونو ترمنځ یې 3000 کیلومتره د ریل لاره جوړه کړه او هغه د ګن په نامه باندې یادېږي. د دوی مهم کسان په استرالیا کې مهم شخصیتونه چې په تاریخ کې نمونه شته، تاج محمد، عبدالواحد، بیجا درویش، فیض محمد او تاج محمد، گل محمد او ملوک عبدالله. بیجا درویش هغه افغان اوښچلونکی و چې د ستورو په مرسته یې په دښتو کې لاره پیدا کوله. عبدالواحد ته د کینګ آف کاملیرز لقب ورکړل شوی و. هغه د کوینزلند د ایالت ډیر سوداګریزه شرکتونه تأسیس کړل. فیض محمد او تاج محمد د قندار دوه ورونو چې هغه هم د کامل سټیشن سوداګرۍ مرکز خلاص کا او ډیر مفید کارونه د استرالیا په تاریخ کې وکړل. ګل محمد یو بل پښتون و چې د عدالت تاریخي جومات یې جوړ کړ. ملوک عبدالله چې دی ملوک عبدالله ورته وی، هغه مولا عبدالله و چې د بوکن هیل په ساحه کې هغه پښتون مشر دی چې مذهبي اړتیاو پالنه د په لاس کې وه او دغه کلک ایمان او خپل کلتور او دین په ساتنه کې د سخت دریځ له امله په تاریخ کې یادېږي. نو افغان کاملیرز نوم نن د استرالیا په تاریخ کې ځلي او د دوی په نامه باندې په 2020 کال کې چې د دوی 160 کالیزه المنزل کېدله د استرالیا دولت یو 50 سنته سکه باندې په انګلیسي ژبه ولیکل چې افغان کاملیرز pioneers of inland transport. د استرالیا افغان اوښچلونکي تنها د ترانسپورت مخکشان نو، بلکې هغوی د استرالیا په زړه کې د میړانې او کلتوري پیوند داسې ابدي نښې پرېښودې چې نن هم د اورګاډي په کرښو او د یادګاري سکو پر مخ ځلیږي. یاد یې د تلپاتې او بهشت د دوی ځای وي. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.